د بنگلاديش لومړی وزیر استعفا ورکړې او له هیواده تښتېدلې ده. دا چې ولې بشپړ او مکمل جزئیات او یو بل خبر را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړې او له هیواده وتلې ده. نوموړې دغه استعفا وروسته له هغه کوي چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. د دوشنبې په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم یرغل وروړی. د شیخ حسینی د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي دي. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینی استعفا غوښتي خو هغې ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالي عاملین به وځپل شي. تېره میاشت هم په بنګلاديش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. مظاهرچیان د ملکي خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلي وو. او په یو بل خبر کې را سره اورئ چې هرات کې څه باندې 559 میلیونه زړې افغانۍ وسوځول شوې. د افغانستان بانک وایي چې په هرات ولایت کې 559 میلیونه او 140 زره زړې افغانۍ سوځولې دي. د افغانستان بانک له لوري نن په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد شمېر بانک نوټونو کې 10 ګون، 20 ګون، 50 ګون، 100 ګون، 500 ګون او 1000 ګون بانک نوټونه شامل دي. د خبرپاڼې په حواله د یادو بانک نوټونو د سوځونې پر مهال د افغانستان بانک دویم مرستیال ملا محمد اخوند له خلکو وغوښتل چې د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د بانک نوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي څو له وخته مخکې مندرس نشي. نوموړي زیاته کړه د بانک نوټونو ساتنې ته نه پاملرنه د دې لامل شوې ده چې بانک نوټونه له وخت وړاندې مندرس شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د روانې زمري میاشتې په دوهمه هم په شمال او شمال ختیځ زونونو کې راټولې شوې 1 میلیارډ 3 میلیونه او 972 زره زړې افغانۍ سوځولې وې. قدرمنو لیدونکو تازه او مهم خبرونه مو هم دومره و. نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو لپاره چینل سبسکرایب او وڅارئ. تر بیا ښې شېبې.